ګرانو زده کوونکو دا یو ساده وړوکی ګروپ دی او دا وړه بیټري سل کله چې موږ دغه دواړه موزي دغه بیټري سره وصل کړو یا کنیکټ کړو نو دغه ګروپ بلیږي. نو ګورئ زده کوونکو دا ګروپ بل شو خو دا یو ډېر ساده کار دی. دا هر یو زده کوونکی کولی شي. دا ډېر سمپل دی. نن زه تاسو ته یو داسې طریقه ښیم چې په هغې طریقه کې به تاسې بغیر د دغه مزو د بیټري سره کنیکټ کولو دا ګروپ بلولی شئ. دغه مزي به بیټري سره نه کنیکټ کېږي خو بیا به هم هغه ګروپ بلیږي. خو دې لپاره موږ یو څه نور شیانو ته هم اړتیا لرو، لکه موږ به دغه ګروپ کاروو، لیډ بلب. دا لیډ ګروپ دی. یو دغه رزسټر 22K 22K رزسټر، یو دغه ترانزستور 2N ترانزستور دی دا کارو، او کاپر وایر د مس دغه پوښل شوی مزی چې ده دا به کارو. نو راځئ زده کوونکو چې دغه جوړ کړو. زده کوونکو دغه کاپر مزی رااخلم او د دې بوتل څخه 10 وارې زه تاووم. 1 2 3 4 دا شو 10 وار. دا مې 10 وارې تاو کړو. د ده نه یو کویل جوړ شو. دا 2 سرونه به د دې کویل نه داسې تاسې راتاو کړئ. ښه زده کوونکو یو کویل خو مو جوړ کړو، اوس یو بل کویل جوړو. دغه کویل به دې سره فرق لري ځکه چې 15 وارې تاوول نه وروسته به یوه حلقه زه بله راجګوم. تاسې وګورئ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15. اوس به زه یوه حلقه راجګوم. اوس به 15 وارې بیا تاوم. 1 2 3 4 15. دا هم 15 پوره شو. دغه دی دوستانو. او زده کوونکو دا بل کویل هم جوړ شو. زده کوونکو اوس دغه دواړه کویلونه زه دغه دواړو د کاغذ ګټو پسې د ګلوګن یعنې د دې سریخ په واسطه ښخوم. زه اوله د دوو څوکو والا کویل رااخلم او د کاغذ پسې نښلوم. اوس دغه د 3 څوکو والا کویل رااخلم او د کاغذ پسې سریح کوم. ښه زده کوونکو دغه دواړه کویلز مې د ګلوګن د ګلو د سریخ په واسطه د کاغذونو پسې ښخ کړل. زده کوونکو هغه د 2 څوکو والا کویل پسې مې دغه د ګروپ ښخ کړو، دغه لیډ بلب. اوس دغه 3 څوکو والا کویل چې ده دا رااخلو او ګورئ دا 3 څوکې لري. نو دغه اوله څوکه چې ده د دې اولې څوکې پسې به زه رزسټر ښخوم او رزسټر به ځي د ترانزستور بلکل د منځنۍ څوکې پسې به ښخیږي. هغې نه پس به دا منځنۍ څوکه چې ده دا به ځي د بیټري والا مثبت ترمینل سره ښخیږي. زه دا ښخوم د دې کاویې په واسطه، بیا زه تاسو ته ښکاره کوم.
زده کوونکو دا د دوهم کوایل مې هم ښخ کړو، ومې نښلول ټول مزي. دغه تاسو لیدی شي چې دا 3 دانې څوکې لري، دغه، دا او دا. د دې تاسې دا نښلول وګوري. دا د ترانزسټر چې 3 پښې درلودله، یوه څوکه راغله دې سره، دا د بله څوکه چې ده راغله رزسټر او ترانزسټر منځ پښې سره، او دغه د منځنۍ څوکې لاړله بالکل دا د بیټري هغه مثبت ترمینل سره. دلته ما یو بټن ولګوله چې آن او آف کېږي، او دا د ترانزسټر درېیمه پښه بالکل دا د بیټري د نیګیټیو یعنی منفي ترمینل سره ښخ ده. نو راځئ زده کوونکو چې دا یو ځل ټیسټ کړو چې دا کار کوي او که نه. که کار یې کولو بیا به هغه نه پس دا ټول مزي، دا هولډر، دا بټن، دا ټول به بیا زه ګلوګن سره ښه محکم ښه کلک به ونښلوم. خو راځئ اوله دا ټیسټ کړو چې دا کار کوي او که چېرته موږ نه چېرته تېروتنه به نه وي شوي. دا دوستانو دا سیل د بیټري ما هولډر کې واچوله. زه اوس دا آن کړم. نو راځئ دا چک کړو چې دا کار کوي او دا وګورئ دوستانو اوس زده کوونکو بغیر د مزي چې دا کوم مزي د بیټري سره ټچ وي خو دا ګروپ بلیږي. دا وګورئ تاسې لیدی شي. ګرانو زده کوونکو دغه بغیر د مزي دغه ګروپ بلول دغه آله موږ جوړه کړه. دې ته په انګلیش کې وایي وایرلیس ترانسفر آف پاور یا وایرلیس پاور ترانسفر داسې ورته وایي. نو زه یو ځل بیا زه دا تاسو ته ولګوم. دا وګورئ ګروپ بلیږي. که لرې کم لږ تت وي، که لږ رانږدې کم تیز ګروپ بلیږي. ښه ګرانو زده کوونکو که دغه شی تاسې خوښ وي، تاسې خوښ شوی وي، نو تاسې خپل واتساپ نمبر په کمنټ کې راته ولیکئ. زه تاسو ته ځای ښیم چې دا تاسې چیرته پیدا کولی شئ.